ښکته شه وایي دا څه کوې ولې زه تا ته خیرمال ښکارم زه څه وکړم څه خدمت وکړم نو خبره به اورم ته وایي داسې هسې ډېخېږي نو زموږ خو مجبوري ده که نه مړه تا سره لږه پټه خبره کوم که ته یو طرف ته چې دا ما سره لږ دې خوا را باندې ما باندې پټ خبره که مالک نه دیکھ لوي افا باندې راشه چل لګیا غواړم دا کله نه کله د وایي دا به څه ډېخېږي بس دا دې ښه دی راشه بلبل بچو چکې بچې جی داجي راځئ به ته لږ تپا کوي چمن ورته ښه تپا کوي دلته نوکرخان کینې چې خبره ورسره وکړم انسان باندې پوهېږې کښېنه د خیر کښېنه خبره سره کومه د خیر خوش رو یار ښه داسې چل دی که نه نوکرخان ماما داسې حساب د خیره که نه اول دا راته ووایه که نه چې یخې اوبه بس کوې او که دغه تورې چای بس کوې اول داجي اوس به د مطلب خبرې نه راشو تا مونږ ته دا چل ښیې که نه چې که الله کړې خیر یې که نه چې دا خلک څنګه مالداره شوي دا بنګلو والا بس زه ستا مطلب باندې پوه شوم یار ته دا غواړې چې د بنګلو باندې کوم خلک اوسېږي دوی څنګه باندې مالدار لکه دولت ورسره څنګه راغو په دې باندې دا چل به مونږ ته زه تا باندې اوس پوهېږم نه یار ما باندې غوښ خو کېده نه زه به تا باندې چل ښیم او تاسو به زما خبره باندې عمل کوئ ولې به نه کوو خامخا به عمل کوو عمل خو به در باندې خامخا کوو بس داسې کار دی زه ځم کور باندې او بوره بستره باندې رالم او تاسو سره ځم یزویا ما یو کور صحیح کړی دی سبا به ورکړی لاړه شم او ستا رشته به ترېنه وغواړم خو ګوره ممي جینۍ ګوره چې ښه ښایسته وي ګورې چې کم از کم مې تعلیم خو وي او ګورې چې جینۍ ګوره جګړماره نه وي او ښې کورنۍ سره تعلق لري اخر افسر یم افسر ته هم مه کوه لالا تش لالا راته مه وایه که نه افسر لالا راته وایه یزیا بیا ته ما ته لږ وګوره ومې کته بیا مه که د دوی نه پوره نه شوه که نه نو په داسې ځای کې به در رشته وګورم چې ټول عمر به خوشحاله ډېډي بس ته یو مهرباني وکړه چې په دې ټول کلي کې وګرځېږه او ټولو خلکو ته ووایه چې زه د افسر جمال پلار نه یم بس مړه ستا د لاسه خو زه چا سره سترګې نه شم لګولی ای ته خدای دې قیمې کچیلیا ته اوس د خپل پلار نه انکاري کېږې اخر زه ستا پلار یم اخر والدې محترم یم نو بیا یو مهرباني وکړه ښه ښایسته غړ غړ برید پرېږده او دا میده چل نه دی دا مه کوه او دې مرۍ کې دا سور رومال نه یې تړلی مړه دا لرې که زه خو چاته ویلی نه شم چې دا مې پلار دی یاده پرې پلاره رښتیا درته وایي که نه چې زوی در باندې شرمېږي وي برید پرېږده نو پرېږده که نه او دا رومیان نه دی دا دم لرې که نو زه څه وکړم نو چې اوس خدای پاک زه دا شی پیدا کړی یم او تا مې ټول د کور کارونه وکړل نو اخر اوس په خو پکې زه پوه شوم اوې اوس مې خوښه ده چې چېرته وله رشته کوې هلته وکړې بس زما خو د زوی واده دی زه په یو خوا باندې د زوی په واده باندې داسې وچورلېږم او بس زړه به مې ښه شي او خوشحاله به شم توریانا کې توریانا هله دې خوا څه چل دی څه چل دی شروع کړي چکه مې شروع کړي مبارکه چې د خیر سره نوکر مې دلته راوستو یا الله شکر دی چې موږ هم د نوکرانو خاوندان کم دی بهر ولاړ دی که نه تا له راغلم که نه مې تپوس در نه وکړم که نه چې پرده خو به ترې نه کوې که نه د پردې قابل نه دی مې شکل دې وکتو که نه داسې ښکاري لکه چې هټلر سره لنګري پاتې شوې بس پرده مرده پرېږده مړې بس او دا دې هم خو وي نور څه ني نو د کور کارونه خو به رانه کوي ولې به نه کوي کارونه به ولې نه کوي بچو ورشي دا نوکر راولي خو په ټونګیو نه وښیي بچې شابه تا به زما بابا بچی مې دي بابا بچی مې دي شابه بچو دا دی او داسې دی وایه کوم ځای باندې راغوم وایه خو دا هغه نوکر دی ولې څه کوې بابا یې اخلي دا هغه نوکر دی خو نوکر دی که نه او دا د پوزې لاندې څه پراته دي ګونګټې خلولې دی بس پرېږده دې پوزه څه کوې مړې خو بس نوکر دی که نه چاچو باندې سلام دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا توریاڼی ده حاجي توریاڼی دا ډېر غټ شوی دی دا به ونې باندې څنګه کېني وایي مړه نامه یې توریاڼی ده زما ښځه ده الله دې ته خلاص کوي امین 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 څه وایي هغه به یې که نه هغه نه دې ویلې چې ما ویل چې خدای تاسو غریبۍ باندې خلاص وکړي بس غریبي یادې غریبي یادې که نه دا لا څنګه نوکر دی دا خو سمه کجاوه ده نو چې کجاوه مجاوه څه کې خو نوکر دی که نه مړې بس غلي شه که نه ښځه باندې پوهه که نه زه ځم د خدای خاطر وکړه دا 500 چې ما دغه ټیکسي والا له ورکړو ته مې دلته راوسي هغه 500 زما ولې خر کې خولې له لږ مهر ورکړه که نه مړي خفه کېږه ما په کټ کې کښېنه او بیډي باندې چاپ دی زه وي آی پي باندې نوکر دی ځان باندې پوهې که ما ته کرسي راوړه کرسي باندې کښېنم بس نه ته مې جانه کوم خوا جاړه وه غلي خیر دی که نه ما ته ویل بیډي
چاپوشه چې دا بنگله دی او دا خو سیری دی چرګو باندې کوټم دی نو چیرګو باندې کوټه دی هر څه دی که نه خو زه تا ته خبره کوم که نه چې زما په خبره لږ عمل وکړه ای داسې چل دی که تا له به زه تنخوا درکوم ستا تنخوا سره کار دی ته چیرګو کوټه میرګو باندې کوټه څه لکې خو ښځه باندې پوه کړې خدای عظیم واپس جانا داجی بیٹک ته به لاړ شو په کورسۍ باندې او په کلار کینی د هغې نه پس به بیا هلته خبره وکړو بس ختمه خبره ده بس بیټک کې به کینو د خیره سره ځئ چې دو د خیره کم خوا ځئ یارې چې سپاس اول جان دا دی که له اخوا سره وګوره ټوټل بیټک دا دی راځه راځه ځان باندې پوه خیره بچو خفه کېږي مې بچې خیر دی دا څنګه نوکر دی دا دیک چا باندې ورکړه ما نه دیکه مې نه درکړې خپله دې ښویېدلي دا زما بیټک دی د خیره سره که نه بس همدلته به اوسېږي که خیر وي نوکر کاکا وګوره که نه څومره شانداره بیټک دی چپ تا شاندار باندې بیٹک دی او چرم کو دغه کباړ باندې خانه دی وای ما باندې وای پی نو کر دی افا باندې دی خواندې زه دلته نه ساره کوم زه زوم بلې سي لنګړه اما 500 ټیکسي والا له ورکړي او دلته مې راوستی او د 1000 روپۍ تنخوا درکومه د میاشتې نه نو ته بدماشه شم زور باندې ساره او بدماش یم او زه چا بدماشي منوم نه ته څنګه خبره کوې زه دلته نه ساره کوم زه زوم تا باندې پورټ کوم اخوا برای تاوان پر چا باندې کټ کوم مرغه داجي دلته د بدماشي نه چلیږي د خاروګي به څه بدماشي وي ځان ورته خوب کا نوکر خان صاحب اصل کې خبر دا ده که نه ما معلومولې ما ویلې ګورم که نه چې څنګه نوکر دی خو واقعي چې ډېر بهادر نوکر نوکر کاکا دا بیٹک بدله ښه مزیدار کو ښه بې صفا سوتره کو نور وایه ما باندې ګوره بدماشي نه چلی ښه بالکل ځان باندې پوه کړه اوس زما شرط باندې غوږ شه جي بلې شرط هم شته حاجي زه چې دلته یې سارېږم نه ما باندې به یو نوکر باندې راکې بس ټیک د نوکر کاکا او بل خبره دا ده نه چې ما باندې نوکر راکې نه ما خدمت به کوي او بیا ما باندې چې خبره کوي ما نه به اپوینټمنټ اخلي بیا به خبره کوي او زه تا ته یو خبره کوم که اصل کې خبره دا ده که نه ما ته ستا دا شرطونه منظور دي که نه زه به داسې کار وکړم دغه نه دي دا 2 مارغان بچي مې چې دي که نه په دې کې یو مارغه ته خوښ کړه که نه بس هغه مارغه به ستا نوکري بهر به ځونه کې ناستې د خیره سره زه به ستا سټکري شم ټیک ده با ټیک ده دا یو مورخ خو ډېر داسې ورکوټه غوندې ده ته خیانه وای سیکرټري کله چې ته تا باندې اواز کوم نه سهار ناشته باندې ما ته راوړې خبره سه به راوړې ځان باندې پوه کړه سهار باندې 4 انډې شپږ باندې پراټې خیر غوړ غوړي باندې ورکې پراټې باندې ټیک ده جی جام باندې جیلی ما باندې ملیټ او بول شرط داده وای حلوا باندې پوړي به لیاسه زه د خیره سره اوس یې خوند وکړه خیره حاجي د حلوا پوړي خبره پکې لګېده چې ناجایزه غوندې وکړه خو موږ ته منې بس تا هر شرط منظور دی که نه ټیک ده خو به ته موږ سره دلته اوسېږي بس ختمه خبره ده ټیک ده اوسېږم ما باندې دلته خو دا ما باندې ووایه چې دلته څه بات باندې روم شته هغه باتروم یاد دی که بهر دی که د خیره لوټه مې هم دلې ایښې ده او بالټۍ هم پروت دی که نه به د خیره ښه ځان پرش که یار باندې پرېږده لازم بچې لار والا پرېږدئ لار والا پرېږدئ پرېږدئ والا لار خدایه خدایه دا درته چا وویل دا راته چا وویل چې نوکر یې وساتلو خو زه دا حیران یم که نه چې یو اړخ ته دی د غریبۍ چغې وي او بل اړخ ته د 10,000 نوکر وساتلو چې دا څنګه ډیډي دا خلک بل مکه چغې ولې وایي هو کني دا غریبي په خلکو چکونه لګوي هو نه نو چې موږ غریبانان وو که نه نو په موږ باندې خوړو غریبۍ چکونه نو لګولې چې دا ولې هو ډیډي یه جینه ته یې دا خپله مخوکه بندولی نه شې مخوکه ډیډي ولې د ما سترګو مې کار پرېښود ته ورته وګوره که نه زما خوله د مخوکه ښکاري یا الله ستا کومه بیماري ده هو غلی شه هر وخت یې کړتې شروع کړي دي دا چې نه خوډو په خبره پوهېږي نه ګوره که نه زوره بچې ته خو هم به هره خبره کې میخکي لټی که نه میخکي نو ګنې خبرو کې میخکي هم وي هو نه ډیډي نو چې تاسو خبرې کوئ که نه نو ستاسو د خولو نه خو میخکیاړو جوړېږي نه هو یاره خو یه جینه ته داسې وکړه لاړه شه او قهوه جوړه کړه شه به ځه مزګه مو خرابوه شه چینی پکې لږه واچوه بچې خدایا دا داسې مصیبت زموږ په کور کې پیدا شوی دی چې څومره تعلیم کوي د عقل نه خلاصېږي اخر د خاروګي دا نوکر ساتلی څه دپاره څه دپاره یې برتي کړی دی
زما په خیال جوړ دې دپاره برتي کړی دی چې زموږ معلومات وکړي چې دی دا پیسې د کوم ځای نه او څنګه پیدا کوي او هم داسې کیدی شي خو ستا خو د خپل افسر سره تعلقات ښه دي که نه بلکل ښه دي زه هغه ته باقاعده دا خبره ښیم چې دا دواړه به په شریکه مال څنګه پیدا کوو خو بیا هم خیر دی ته د خپل افسر سره خبره وکړه دا نه چې ستا ورور ستا افسر یا بل چا ته شکایت وکړي چېرته ته ګیر نه شې ته غم مه کوه جګړه مورې دې نه وړاندې چې خاروګۍ ما دپاره کار وګوري نو داسې کار به وله وګورم په داسې غم کې به یې اخته کړم چې هغه نه به دا هیري چې زه خاروګۍ او دا توتي دی ولې چې د توتي د چورای نه بغیر ګزاره نه کېږي که څنګه में इलाज मौजूद दे प्रोफेसर हकीम अब्दुल मालिक ईदगाह रोड फकीराबाद पेशावर मोबाइल नंबर 0301 85 33 981 څنګه چل دی لا د خوبه را پاسېدلی نه دی نه داجي ور مې ورته ووهلو نو د کمرې دننه ورې په سپلۍ وویشتو ما ته وایي څوک چې د خوبه راپاسوي نو ور ورته وهي ما به د میوزک په ساز کې راپاسې اوس یې خوند وکړو نه چلېږه اوس به د دپاره مونږ د دوپړو او باجو چل مې زده کوو زویا زه خو یم که نه په دې ور کې به ورته تمبل وم دا ارمان به دې زه پوره کړم لږ صبر وکړه که مالداره نه شو د خیره سره که نه په وادونو کې به هم په تا باندې تمبل غږومه نه نه زه تا ته د ودونو تمبل ما ښکارم څه ته ورشه که نه او دې تمبل سره لږ تصویر وباسه نو په خپله به ته پته ولګي چې څه شی یم او څه شی نه داجي ټیپ او کیسټ به ورته په ور کې ولګوو نو په خپله به راپاسي او پیمان دا خبره دی خو که زه به چې ټیپ او کیسټ چاته نه پیدا کړو دلته یې ورته به شروع که نو زه شابې به چې دواړه به پسې لاړ شي شابه یې به چې راځه چې ټیپ او کیسټ راوړئ په شرمونو شرمېدو په خدای باندې اعتبار کوي که په سړک دې دا جارو وهلکه صحیح دم نه به ښه ښکاري چې هات پې کاما نه وایم ځه اچې ښه مست ساز به ته وغږوئ چې پاسې د خوبه ځه دا مخکې شه د میز کې ډېر ادب سره ګوره ډېر او خبرې ډېرې ونه کړې ښه که چې کله پاسې بیا به ورسره خبرې کوو ولګوله لوګرې ورته وګو بند که دا بند که مخکې تېر که تېرې که دا تېر که لوګرې ورته وګه کېدی چې به لوګرې راپاسي شکر الحمدلله چې د خوبه راپاڅېدي دا راته ووایه د خیره سره کنه چې ارام خو دې وکړو که نه د خیره څه ارام باندې وکړو موږ ته پر ارام باندې وکړو تاسو کټ باندې کټمل ساتلی دي زه به خاره باندې ارام وکړم نو یو رشتهدار بل رشتهدار تنګی که نه نو څه رشته مې دا ده که ناشته م دله د خیره تیاره کړې ده که نه نو چې د څه دپاره م راغوښتی چې مونږ ویو ناشته وکړو چې بیا هغه کار شروع کړو د وی خبره باندې ځان پوه وی دا غټ خلک چې څومره دي نو دوی چې کله کاروایي شروع کوي نه اول میټینګ باندې کوي تاسو به داسې کار باندې وکړئ میز باندې کوسه لګوئ د هلته مني واټر نه دي اوبه هم هلته کېدېږي دا واټر د واټر څه شی دی دا څه یادوي داجي هغه د صفا اوبو بوتلې زما خیال دی هغه یادوي او هغې نه چې سړی ګوټ والي که نه نو بیا یې مازغه کار شروع کړي
او نه د چا چې مازغني نو دا به څه کوي نو دا جي ستا ساجت دی څه ته خو یې نه راپاسې وایي دا ته بې مازغو ښکارم وای حیوان باندې اولاد وای بس سهار باندې سوا دی وای زئی زما ناشته باندې ټایم دی ناشته باندې بندوبست وکړئ بیا به میټینګ باندې ګورو تا میټینګ ځای مخکې چې ځای ته بدی بچی ځای مخکې شه دا ته اوچت که ځان سره اوچت که دا راځئ 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 ځه ځه راځئ بچی راځئ 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 بچی وای اعلان لړۍ باندې خوند وکړو یار سر جی زیما توتی ګل ما پاسا ویا څنګه راغلی سر جی بے بارانه خټو کې خټه ولې بار خټې دي څه زه خو چې راتلم نو خټې نه وي واسه مثال می در کو سر جی نور خو ماشاءالله تاسو ښه پوهه که څنګه سر جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې دفتر کې تاسو او زه ښه ډېرې شوړې خورو نه ما خو یې سم نه دي خوړلي ښه دا ستاسو کور ته چې زه فروټونه راوړم دا سود سودا دله کوم دا سرکړي چرګان دله راوړم دا د بجلی دا چې کوم بلونه دي دا دله جمع کوم دا هر څه د دې سټور نه زه راوباسم غریبي ده ګوره ګراني ده او بالکل دا خبره خدا ګراني خدا سرجي خبره داسې ده چې زما یو ورور دی نوم یې خاروګی دی سپېره خوله یې نیولي هغه په ما پوه شوی دی چې په دې تنخوا کې خو د ده ګزاره نه کېږي نو بیا دې دا غوړې زیړې څنګه خوري او نو چې غوړې زیړې خورې نو دا مزې خو پکې شته اریان دا یم چې ته څنګه افسر شوی مطلب مې دا چې زه چلېږه ته هم پکې شئ زما چې دي ښه خورم اوس کوم نو ستا معده به ښه وي که سرجي که زما دا خبره دې واورېده که نه نو ایله تسلي به مې وشي که څنګه ولې نه آخر افسر یم څه معمولي کارنده خو نه یم او بله دا چې دا افسري خو ما ته حکومت راکړې ده تا خو نه ده راکړې څو بخړې او څه مایان ړانده مطلب مې دا دی سرجي چې زموږ جاسوسي شروع ده چې دوی دواړه د دې دفتر نه غلا کوي جاسوسي څوک یې زموږ جاسوسي زما غرور نه دی هغه یو نوکر ساتلی دی ګورې هغه که هر کله هم دلته راغو نو تا نه به معلومات کوي وګوره غر کوم نه کوي ځانم او ما هم که څنګه نه ویم ته بېغمه شه ته ځه عیش کوه زه یم که نه ځه وایم هغه نوکر خان تر اوسه پورې را نغلو چېرته اودني مرغه داجي زه ورپسې ورځم دا به ورمنډه که وایم تولیانې باقي چې دا دولت ګټل ډېر ګران کار دی نو زه مو دلته څه نه کېنولم خو ما پرېږده چې لوښي سر خوړلي وینم څښه راته پراته دي سار نه پوهېږه نه په خبره نه پوهېږي که نه ګوره چې په کوم میټنګ کې زنانه نه وي ناسته که نه هغه میټنګ تل هم نشي کامیابېدی ځان پوه که په دې سټینډ کینو ما خو ویل ادب باندې بالکل ختم ہے خو لیگ ادب باندې شته ہے بالکل ولې نه پاسه ولې بیا پاسو یو خبره باندې ځان پوه کوي کوم باندې زه نه یم ناس نه تاسو به ولاړې زه کینم بیا تاسو کینئ کینې د خیره کټ باندې مل ده سټ نو به د خیره سره وایم اوس به کاروایي شروع کړو او تاسو ما باندې دې باندې پوهېږئ نه کاروانې به شروع کړو زه تاسو څه مطبوط باندې نوکر کړی تا مالدارو خلکو سره نوکري کړې ده که نه په غټو غټو بنګلو کې دې کار کړی دی که نه نو تا ته به پته وي که نه چې دا خلک څنګه مالداره شوي دي نو موږ وایو که نه چې موږ ته هم دا چلو ښیي که نه چې موږ به څنګه مالداره شي مالدارتوب باندې جوړول باندې ټولو ناول باندې دا پکار دی تاسو به ډریس باندې چینج وکړئ کپړې به بدلې کړو او نوی پتلون باندې به کوټ واچوئ ټیک ده چې یا کوټ باندې پتلون واچوئ چینج به راشي بیا به غټو خلکو باندې پیښې کوئ پیښې څه دومره ګران کار خو نه دی که نه مارغانو بچو دا توریانۍ زه د خیره پیښې ورته شروع کړئ د خیره ګوري راته جو تاسو ما ته ګوري د خیره ته
په جیب باندې غاښ لاندې بس بس تاسو خو دماغ باندې بالکل بوست دی تاسو باندې سیور وره خبره باندې ځان پوکي چرته غوړ باندې ځای نه میږي هلته باندې ځي بیا د غټو خلکو باندې پیښې کوئ خبره باندې پوه شو تاسو که د پلان مازغه مې کار نه کوي خو ما ته پته نشته خو زه پوهېږم ته پوهېږې بس ټیک دی اوس زما آرام باندې وخت دی ټیک دی بیا چې آرام باندې وکړم بیا به نو تاسو باندې چل باندې خام ټیک دی صبر وکړئ صاحب زه بوځم هغه ښه ټوپۍ باندې اوچت وکړئ چوپ ټوپۍ خدا باندې بالکل ختم دی که بیا تاک نه وی پیزه باندې ستا لیدره د خم نه باندې بیا ډبي وکړي جمله خو نه پرېږدي که نه خیر دی څه زبردسته خبره یې وکړه ګورې د میږي خبره یې ونه کوئ چې غوړو له میږی راځي او خلک هم دا خبره کوي چې کم کور کې میږي زیات وي که نه هلته دولت راځي بسې داسې کار به وکړو چې موږ به دا کور لږ غوړ کړو که نه میږي به له پخپله راشي که خیر او بیا چې میږي ونه راشي که نه موږ به داسې کار وکړو چې زه به دا چکې او بلبل بازار ته بوځم او پتلون او کوټونه به ورله والم او بیا به د خیره باچوم که خیر بخیر علي زورا خلم ډېر السلام علیکم وعلیکم سلام بچه خادش کین ها جمیله خپل سر سره مې خبر وکړه خو ته به یو کار وکړې ته به داسې کار وکړې چې خاروګي رور کره به مې لاړه شي او ورته خپه جړا ورته وایي چې زه لږې پیسې مې پکار دي قرض او لږ موده پس به درکړو که نه او دا به م ورته وایي چې د چینو او د وړو راپورې قرض دی دوکاندار یې رانه پاک که څنګه صحیح ده وای ډېډي توبه ډېډي ته څومره دروغ وایو موږ پورې خو د یو دوکاندار هم قرض نشته یو یا جینۍ ته چپ نشي کېناستې ښه ټیک ده زه به څه وخت ورشم او دا پوره معلومات پرې وکړم چې دې دا نوکر څه دپاره ساتلی دی چې دې نوکر ساتلو کې آخر د دې مطلب څه دی که څنګه بلکل ډېډي ممي زه هم درسره ځم ښه ډېرې ورځې وشوې چې زه فاروقي کاکا کره راوړتلې نه یم یو ښه زه ته هم لاړه شه کور کې ورسته شوې ده هوا به دې لږه بدله شي ولې ډېډي هلته هوا بل رنګ وي او دلته بل رنګ وي دغسې هوا څنګه ده او ډېډي د هوا چې ده که نه نو دا ولې بدلېږي ښځې زما خو مازه کار نه کېږي ورکوله جواب دا جینۍ خو چې د مچ نه تیل نه باسي که نه نو په ارام نشي کېناستې د مچ نه تیل ممي ما ته خو اوس پته ولګېده چې دا تیل د مچانو نه وباسي ځکه چې زه کله هم په سر باندې تیل ولګوم که نه نو ډېډي ټول مچان زما د سر داسې تاویږي راتاویږي یا جینۍ دا مفوکه دې بنده کړه مازغه دې راله خراب کړو کېنه هلته دې بوځم خو چپ په کېنې مچانو نه تیل نه باسي چپ چې بله خبره ونه کړي چپ شاباش تیل دې په ځمکه باندې ومږله اوس د نوکر خبره خو غورځولی نه شو که نه په دې کې به هم څه چلي نو دا خو صفا خبره ده چې غوړ ځای له میږي راځي وایې چې دې کور له میږي راغله که نه نو پوه شه چې دولت راغی چټ یې بچې ورشه منډه که نوکر ته وایې که نه چې پتلون یې روړه که نه څه ورسره وکړو شابه منډه که شابه بچې شابه مرغه بچیاله شاباش داجی زما خیال د دې نه به اچار جوړوي ښه په د مخ یو پټاخه اوچته کړه نو خلک وایي چې پټاخه یې دې اوچته کړه پتلون نه څوک اچار جوړوي همدغه درته وایم که نه مارغه داجي چې اغوستوره دې روړې دي که نه او یې مونږ به داسې کار وکړو چې مونږ ټول به دا واغوندو او بیا به نوکر کاکا ته وایي چې راشه وګوره اوس څه چل وکړو او دا دې ښه خبره وکړه داسې کار وکړه بچې ورشه دغه ته وایه دا څه چتي ته چتي ته مې دوه لېشتې پتلون روړو که نه بله په کوټه به یې بدل کړو دواړه بره راځئ شابه چې دا چې بدل یې کړو شابه زر شابه چې شابه بچېله شابه شابه د خیره وای دا خو زورا لوره جمیله راغه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغې جمیلې شکر دی چې ستاسو شغلونه مې ولیده کښېنئ څنګه یې لالا نشته کور کې څه وای دلته خو میږي دي او دا ولې خورې تاسو خو ټوله ځمکه
غوړه کړې ده او خورې دا مو توره کړې ده هغه مشران ویلي دي چې غوړې ځمکې له میږي راځي میږي بختور وي د میږي چکله ګل در باندې بختور شه نصیبونه مو راویښېږي تاسو مالداره کېږي وی تورانه ترورې که په میږو خلک مالداره کېږي که نه نو زه به سبا دومره ډېر میږي خپل کور ته راولم که نه او موږ به سم ډېر مالداره شو ممي بیا موږ به موټر اخلو ښه ما نه دي ویلي چې دلته به چپ کښېنې خورې خفه نه شې موږ د باندې خوشحالېږو خدای مو نورم مالداره که خو دا نوکر هم ځکه وساتو که هم دې نوکر کې خو ټول چل دی دا ټول چل نه ورته د مالداره کېدو هم دا نوکر ښیي وای دا څه پردي خلک راغلي ما پردي خلک نو پتلونه م واغوستو د خدای نیکبختي پیسه لا راغلې نه ده او ځان راته هسې مالداره ښکاري وی دا خو جمیله او زهرا راغلې ستړې مه شئ بخیر راغئ کاکا جي سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم خدای دې وبخښه جنتي شي زورا په خیر راغلی ما ته وګوره دې کپړو کې څنګه ښکارم الله ممي دا خو هغه په ټي وي چې کارټون راځي که نه دا خو بلکل ما شانتې ښکاري ته په خدای دوار کې هیله صحیح خبره یې وکړه بوتاړ مه ورانوه صحیح خبره یې وکړه داسې ستا د مېلمانه راغلي دي ته دې له د چایو بندوبست وکړه او موږ ورځو هغه نوکر سره خبره کوو چې د خیره پتلونه م واچول که نه اوس به څه کوو پوه شوې ټیک ده خو زما هم دې تپوس وکړه چې زه څنګه کپړې واچوم ای خدای زما دې ویم چې ته یې هر څه باچې که نه هماغه بکیاری به ښکاري بس پرېږده په بم وله تپوس به دې وکړم خفه کېږم راځئ ممي نو کوم څو راغی راځئ اټیر باندې شه زما سوچ باندې دا وایي نه دماغ باندې دا وایي چې اوس به دولت ستاسو کور باندې منډه باندې راځي نوکر کاکا دې کوټونو پتلونونو اچولو سره به دولت څنګه راځي ها او دلته خو ستاسو کاڼي باندې مازغو پرېوتې دي نه مازغو باندې کاڼي پرېوتې دي یوې صاحب مرغه جي تا ته یاد شي ستا پاکان باندې چېرته کاڼي پرېوتی و نه بچه زه به درته صفا خبره وکړم که نه په وړوکوالي خو راته یاد نه شي چې پرېوتې دی پې او که نه خو په ځوانۍ کې یو ځل مې په دې سر باندې یو ټک نازل شوی و داجي کاڼې پې را پرېوتې و مړی خو پې د بره نه ټپوس چې کوم دی نسوار توکلي چوپ 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 د سوار باندې څنګه نوم اخیستی دی داسې کار دی چې اوسه پورې ما دنیا باندې چا ونه کړو ستاسو غوندې بېوقوف کمعقل انسان ما بلکل نه دی لیدلی نو اوس خو دې لیدل که نه نوکر کاکا دا دې ښه قسمت دی ګنې زموږ غوندې لیدل ډېر ګران دي تاسو لاړ شئ میټینګ باندې وکئ میز باندې کښېنئ کرسي باندې کښېنئ یو ځای وکئ سرونو باندې وجنګوئ چې څه به کوو نوکر کاکا سرونه جنګول ضروري دي چپل باندې وباسم ټوپي باندې بس سرونه باندې جنګول ضروري دي ضروري دي نو سرونه باندې وجنګوئ چې څه دولت باندې راشي پیدا زه شابه راځئ راځئ بچې څه سوچ کوم شابه نه ستا خبره صحیح ده کېدای شي د سرونو جنګولو سره دولت راشي یاره خیر خدای راستي چې بېوقوف باندې راغونډي وای او موږ خو پکې عیش کوو جام باندې ډیلي خورو پراټې باندې خورو پوړیاله باندې خورو تنخواه هم ملاویږي وای ګیلان ته چای یوسه کمره کې کښېنه که نه خبرې کوو که نه موږ د خپلو کې سرونه جنګوو سرونه جنګوئ خدای نه په خبره کې نه پوهېږي که نه نو خبرې مه کوه نوکر وایي پاسې چا به ځئ بچې ځئ چا کنه ځئ موږ سرونه جنګوو ښه شاته مه ګوره بچې سرونه جنګوو په خبره بلکل نه پوهېږي مه ګوره شاته که نه به ځه که نه بچې دا څه دي خدایه سرونه دې مړی یو خو دې ګمبد پسند کړی دی داسې ته سمې که دې خوا ته دې بچې داجي سندراله مات کو پیسه چې ده که نه دومره په اسانه نه راځي ځان پوه که نو بیا دې خوا کې دا اجلاسه خدای دې کړه چې غرق شي ویم د مرغۍ عمره سر دې دی سمه د توپې ګوله دې زما سر نه راخلاصه که دا جي دا مې ځکه وکړو چې په لوټونو کې درته غټ غټ لوټونه راشي دا دې ښه خبره را دې خوا شي بچې دې خوا ته را دې خوا ته بچې وای 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 ستاسو بیړۍ باندې چاپو شو داسې کوو یو سر باندې جنګوئ او تاسو خو ماته ځناور باندې ښکاروئ دا ولې نه ولې تا راته ونه ویل چې تاسو بار لاړ شئ او سرونه وجنګوئ وای عقل باندې تندر پروز وای عقل باندې تندر پروز ما ویله چې سرونه باندې وجنګوئ سوچ باندې وکئ چې ستاسو عقل باندې څه شته یا نشته سر باندې نو چې زمونږ په سر کې عقل وی نو ته به م راوستي وای
تا باندې خبره کوم خو زنان ما ته ښکاري هلته زنانه خو خبره رو کوئ نه زما مطلب باندې دا دی چې تاسو سر باندې وجنګوئ ټول خلک بار باندې ګرځي دروغ باندې وایي چې مونږ باندې دومره رقم دی مونږ باندې بینک باندې بیلنس دی مونږ څلور بنګلې باندې واخیستو ټول داسې وایي بسونو باندې اخیستی دی داسې کوئ نه وایي مطلب دا دی چې مونږ دروغ وایو ټول خلک باندې دروغ وایي که رښتیا باندې وویلو نه یو ټایم روټي خدا دې قسم اگر تو سیکھا لو په یوه ډېره د لارې خبره وکړه والله اوس خو ستا بلکل دماغ باندې بوست دا خبره ما کور باندې وکړه یا لار باندې وکړه خیر دی نوکر کاکا چې د پشکال میاشت تېره شي که نه نو ټیک به شي که خیر وي د بلبل په شکل کې ګوګوشتو خپل سادر سره خپې غذابه اوس خو زما بلکل مازغو باندې کار پرېښود تاسو باندې بلکل پاگل دی حیوان دی و دا خبره ما دل ته باندې وکړه خدای باندې چادر کم دی چې ته چادر باندې یاد وکړې نوکر خانم ته خبره جاري ساته دا چې به ټیک شي تا لباس باندې به بار ګرځې خلکو ته به وایې ما باندې ډېر مالدار دی هغوی باندې به بیا دوستي واچوئ دوست به هغوی ته جوړ وکړئ او ځان باندې واسې ټیس باندې ټپاس باندې ګرځې او چې چاته 0 روپۍ غواړې نه هغې به تاله بیا لک درکوي اعتبار به په خوشي نه هغه نور چل بیا دې تاسو باندې خیر اوس ته وایه ولې داسې چې تاسو باندې چل ول دروغو باندې رقم باندې راټول وکړئ هغه رقم باندې به بیا کاروبار باندې شروع کوي پیسې خو به پرېږدئ نه خپل بس تاسو یو پیسه نه لګي داسې به ډېر مالدار وشئ بیا نور تاسو زه پوه کوم نه او داسې چل دی زما ټایم باندې ختم شي نه ټایم باندې زما ټایم خو ټایم دی وی باندې پی نوکر دی جي اوس اټیر باندې شل مالدارا که غریب دی خفل خپل نصیب دی سیالی به مخه کړی وي دا ټول دي او که یو دی دا ټول دي او که یو دی لوړې نه پټاو دی خانه لوړې نه پټاو دی لوړې نه پټاو دی خانه لوړې نه پټاو دی لوړې نه پټاو دی خانه لوړې نه پټاو دی شي همدغه وایي که شل شي پوره به بیام نه کړي که سیر دی او که پاو دی که سیر دی او که پاو دی